بسم الله الرحمن الرحیم. نن درته د واتساپ اپلیکیشن لپاره یو داسې طریقه ښیم چې په واسطه یې څنګه کولی شو د واتساپ ټول چټ یا ټول هغه میسیجان یا ټول هغه بانډار چې موږ په واتساپ کې کړی وي په یو کلیک سره ټول له منځه یوسو. یعنې که ځینې وخت نه غواړې چې څوک ستا د واتساپ میسیج یا چټ وګوري، نو د ټولو کانټاکټسو یا د ټولو مخاطبینو سره چې تا کوم چټ کړی دی په یو کلیک سره د ټول واتساپ نه ټوله ډیټا په مکمل ډول پاکه شي. د دې لپاره یو ډېر مهمه طریقه درته ښیم چې د دې لپاره لومړی راځو د واتساپ اپلیکیشن اوپن کوو. کله چې د واتساپ اپلیکیشن اوپن کوو په ښي طرف کې درې ډاټس معلومیږي، په همدې درې ډاټسو باندې به کلیک وکړو. کله چې دا کلیک کړل لاندې به سیټینګز راته خلاص یا تنظیمات، په همدغه سیټینګز باندې به کلیک وکړو. د سیټینګز کلیک کولو وروسته به لاندې راسو چټ برخه باندې به کلیک وکړو، همدغه برخه باندې به کلیک وکړو. کله چې همدغه برخه کلیک کړه لاندې به لاړ شو، په پای کې به چټ هیسټوري وي یا د مکالمې هیسټوري مکالمه، یعنې د موږ د خبرو اترو یا د موږ د میسیج یا د بانډار تاریخچه. په همدغه برخه باندې به کلیک وکړو. لاندې یو اپشن فعالوي درته ډیلیټ آل چټ. په دې ډیلیټ آل چټ سره په کلیک کولو به ستاسو د واتساپ نه د ټولو مخاطبینو نه په مکمل ډول ټول د صوتي فایلونه، عکسونه، ویډیوګانې او یا لیکلي پیغامونه ټول به په یو کلیک سره اتومات له ټوله واتساپ نه پاک شي. یعنې په دې سره به ستاسو واتساپ داسې وي لکه تاسو چې نوی فایل کړی وي او هېڅ بانډار هم پکې نه وي کړی. ټوله ډیټا به د واتساپ اکاونټ نه په مکمل ډول له منځه ولاړ شي. دا یو ډېر مهم اپشن ده. که ته نه غواړې چې یو څوک یو وخت ستا د واتساپ بانډار یا میسیجان وګوري، نو په همدې یو کلیک سره کولی شي د واتساپ ټوله ډیټا له منځه